شکر الحمدلله مې اوسه پورې اجړه سره ویډیو کړې ده نه مې شکر الحمدلله چرته جنۍ سره کړې ده په خپل ځم باندې مې ځان فیمس کړی دی نه چې تاسو باندې جنۍ ویډیو کوي نه به اوس اجړه ویډیو کوي ځکه به هغه ګینه هغه زړه به غواړي چې یاره ما سره د جنۍ مرۍ کې چې کوم دی دا کاڼي دي دا پکې لاکټ امیل ممیل دی دا کاڼي چې تا دا راته ووایه چې دغه امیلونه دا ځان ملنګ ساس کړی ده چې تا ګریوان هر وخت کلاو کړی وروره بس یو شلخت دی دا څه قصه ده یا باره ویډیو کې ستا چې کوم دی دغه رومالي که تا نه انټرویو کېږم ستا دغه رومالي ستا په سر هر وخت لکه لنډۍ دړي که څه حساب دا مینوال دی وایي خوند در سره کوي نو والله به دا یو مینوال به تا ته وایي چې دا پنسا چې کوم دی دا اوچته که او برېت لږ نورم کونټي که او وروره بس یو فلم سټار د ځان نه ساس که نو دغه به ته به د مینوالو په کله ټماټرو ګاډۍ له وروره لته ورکړه کله 100 وکړه کله بل څه وکړه نو دا خو ښه میسیج نه دی که نه په دغه خوا روزار دغې سره څه کې شي ته د ځان نه په ځوانۍ کې ملنګ ساس کړی او دغه ګریوان هر وخت یې سري کړی که نه نو دغې نه به ځوان کل څه زده کوي چې تا شخي کړی که نه الحمدلله بس هغې نه پس هم ځان را دغه کړو کنې داسې د نورو توګو عاشقان څوک نشي شروع کي څوک داسې دی چې څوک پوډر شروع کی او چې تا پکې بس د ټماټرو ګاډۍ ته لاس ورلاندې کړي شکر دی چې تا کار څه کار کوي السلام علیکم ګرانو مینه والو تاسو چې خپل کاروبار یا دکان اشتهار چلون غواړئ جندي اشنهار ټي وي باندې نو تاسو زر محمد کاشف سره رابطه وکړئ 0344 77 40 219 سورو په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربان دی قدرمند ستا سرور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جندي اشنغر ټي وي راغلی یم پېښور ته او په پېښور کې یو نامتو او ښه ټیکټاکر به ورته زه ووایم چې چوټ چیتا په نوم باندې یادېږي د هغه اکاونټ چې کوم دی په چیتا دی تقریبا زما په خیال باندې هغه 12 میلیونه لایک لري او داسې فالوور هم بلا دي او بلا مینهوالې دي زموږ سره اوسئ د هغوی سره تاسو معرفي کوو السلام علیکم وعلیکم السلام چیتا څنګه شکر الحمدلله وخت سات څنګه تیریږي الحمدلله ښه تیریږي قداري ده خیر چیتا خپل پروګرام کې ته نیکې خلي او احترامات پېما او پس د هغې نه چې کوم دی خپلو کتونکو سره خپله پېژانګلو وکړئ مهرباني مننه چې دونه ټایم دی راکو زما نوم صحیح عمران دی او عرف چیتا 490 په نوم باندې مې د ټیک ټاک آی ډي ده او ویډیوګانې چې تاسو څنګه ګورئ نو بس هغه خو تاسو له پته زما خو ټولې د مینې محبت ویډیوګانې دي زه به کیمرامین صاحب ته خواست وکړم چې رانږدې کړي نو دا د چیتا په دې مرۍ کې چې کوم دی دا کاڼي دي دا پکې لاکټ امیل ممیل دی دا کاڼي چیتا دا راته ووایه چې دغه امیلونه دا ځان ملنګ ساس کړی دا څه دي یاره دا زموږ د مینهوالو کار دی یار دا زما مینهوال دي په انسټاګرام راغلي بیا راله دا رولېږه د سوات نه وایي دا چې نو دا تا سره ډېر خوند کوي یو ویډیو کې ما چولی و چا نه مې هغه شو خو هغې نه بس هغه ویډیو وایرل شوه هغې کې ډېر خوند کړی نو بس بیا مینهوال ویلي چې یاره دا چې نو ما ورته یاره خو پردي نو بیا راله دا هغې راولېږل دا د هغې مینه محبت دی چې تا ګریوان هر وخت کلاو کړی او وروره بس یو شلخت دی یو شلوخت دی دا څه قصه ده یا یاره دا د ما خپل سټایل دی یار یو ټیک ټاک خو داسې شی دی چې ته په هغې باندې د خپل څه ناسم باندې به ځان پېژندې په خلکو به ځان پېژنې نو به زما دا سټایل دی دا رومال به دې مې خلکه پېژني او دا رومال چې کوم دی تا سره په هره ویډیو کې ستا چې کوم دی دغه رومالي که تا نه انټرویو کېږم ستا دغه رومالي ستا په سر هر وخت لکه لنډۍ دړي که څه حساب دی نه به دا د ما سټایل درته څه وایم چې دا د مینهوال دی وایي خوند در سره کوي نو والله به دا یو مینهوال به تا ته وایي چې دا پنسا چې کوم دی دا اوچته که او برېت لږ نورم کونټي که او وروره بس یو فلم سټار د ځان نه ساس که نو دغه به ته به د مینهوالو په خوله نو خامخا ګوره خامخا به د هغې منې ولې چې نن مونږ څه یو که نه نو دا د مینهوالو د وجه مینهوال خو به ته ګوره چیتا دوی له به ښه میسیج راوړي یو ښه کنټینټ ته کله ټماټرو ګاډۍ له وروره لته ورکړه کله 100 وکړه کله بل څه وکړه نو دا خو ښه میسیج نه دی که نه په دغه خوا روزار دغې سره څه کوې دغه ټماټر چې ته د چا نه واړئ هغې سره به یې څه کوې یاره دا داسې کار نه دی که نه ټماټر خیر ما اوسه پورې چا نه دی اړولي خو دا دی چې دا ویډیو چې زما خپل دا دغه دی چې څنګه ویډیو وي څنګه کنټینټ وي هغه رنګې زه هغې سره ویډیو جوړوم چیته اوس زه یو خبره وکړم که ته دغه ټماټرو دا ګاډۍ ما په ډېرو ویډیوګانو کې ټماټرو دا ګاډۍ یا د سبزیانو اوس زموږ ټول ټیک ټاکران چې کوم دی په منډیانو کې ګرځي ویډیوګانې سازي که نه
نو زه هم که چېرته دغه بازار نه تاسو روزئ او چېرته ښه میسج ورکړئ اصلاحي ویډیو ساده کوي لکه چې ډېر ټیک ټاکران شته موږ به واخلو پنجابیانو کې هم داسې ټیک ټاکران دي چې هغوی د پښتنو دپاره یو ښه میسج ورکوي نو دغه میسجونه تاسو ولې نه ورکوئ یاره پنجابیانو راته وی نو پنجابیان زیات تر چې کم دي هغه ټول ځان په جنکو فیمس کړي دي موږ پښتانه چې کم یو موږ خو ښه دله پته ده د آبادي پښتنو کې داسې شته پکې چې څوک اجلاګان ځان سره راولي څوک پکې ځان سره ښکلي هلکان راولي څوک پکې ځان سره جنکۍ هم راولي بعضې کسان به ته ګوري بعضې داسې کسان دي چې هغې نن سبا په ټیک ټاک باندې یا په اجلاګانو اوازونو باندې ځان فیمس کړی دی یا هغه ماله واده وکړه پلان کې دا خلکه مړه نو دا ټیک ټاک خو داسې نه دی ټیک ټاک تا نه ټیلنټ غواړي چې ته څه ټیلنټ وښې نو دا څه مثال خبر دا څه میسج شو او شکر الحمدلله نه مې اوسه پورې اجلا سره ویډیو کړې ده نه مې شکر الحمدلله چېرته جنۍ سره کړې ده په خپل دم باندې مې ځان فیمس کړی دی نه چی تاسو به نه جنۍ ویډیو کوي نه به اوس اجلا ویډیو کوي ځکه به هغه ګینې هغه زړه به غواړي چې یاره ما سره دې جنۍ ویډیو وکړي نه داسې ما ته دنیا لکه دنیا جنکۍ نور داسې دغه شو نوم مې د لنانه په انسټاګرام راځي خو لکه ما دا ویلي دي چې زه په خپل اکاونټ کې چا سره تاسې ویډیو نه کوم چې زما د مینهوالو دا پې خفه شو یا پښتنو له داسې میسج میلو شي چی ته د ځان نه په ځوانۍ کې ملنګ ساس کړی او دغه ګریوان یار وختي سیرې کړی که نه نو دغه نه به ځوان کول څه زده کوي یاره ده خو زیاتر زما دا ویډیوګان چې کم دي دا مسافران خوښوي او هغه خلک خوښوي چې کم عاشقۍ کې ناکام شوي دي اورې نو زه زیاتر هغه ویډیوګانې زما چی ته عاشقي کړې که نه ده کړې یاره پخوا هم کړې وه پخوا بس کړې وه خو بس دا دی چې بس کامیاب شوې که نه نه ناکامه شوي خو تاله ښه پتې زما ویډیوګانې چې ګورې خامخا هغې کې څه نه څه ډېر درد دی پکې ډېر درد خو سوځول کوي جي نو بس شکر الحمدلله بس هغې نه پس هم ځان را دغه کړو کینې داسې د نورو ته ګوره عاشقان څوک نشي شروع کړي څوک داسې دی چې څوک پوډر شروع کړي او چی ته پکې بس د ټماټرو ګاډۍ ته لاس ورلاندې کړي اورې شکر دی بس ځان باندې لکه کنټرول کړی بل دا خبره ده چی ته ستاسو خبره کټ کوم بخښنه غواړم چی ته کار څه کار کوي یاره زما نمکمنډۍ کې خپل دوکان دی سرجیکل اپریشن کې چې څه قسمه سامان لګي ما سره رابطه کوو انشاءالله تعالی تاسو له په ښه ډسکاونټ کې ملاویږي